زموږ بادشاهي. د اسلام زرین تاریخ، الله صلی الله علیه وسلم څخه رانیولې تر دې وخته د اسلام لنډ زرین تاریخ افغان میډیا یې وړاندې کوي. افغان میډیا د روانو حالاتو یوه باوري سرچینه ده. لومړی باب له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د مخه د دنیا حال. د عربو نوم خو تاسو پیژنئ، کوم ته چې نن ورځ سعودي عرب ویل کیږي. له نن څخه کوم څه د پاسه 1400 کاله د مخه هلته عجیبه تیاره خپره وه. الله تعالی او د هغه دین خلکو بالکل هېر کړی وه. کعبه کومه چې یوازې د الله تعالی د عبادت لپاره جوړه کړی شوې وه، دا وخت په هغې کې یو دوه نه بلکې پوره 380 بوتان ایښودل شوي وو، د کومو چې په عبادت کېدلو. په دې یې هم بسنه نه کوله. دا د هر خاندان لپاره نه وو، بلکې په هر کور کې جلا جلا بوتان درول شوي وو، د کوم عبادت چې تل دوی کاوه. دا خلک په دنیوي ژوند کې غرق شوي وو. کله به هیره هم له هغوی سره د مرګ سوچ او خیال نه پیدا کېدو، او که به پیدا هم شو نو یوازې دومره به و چې یوه ورځ به مړه کېږو. له مرګ وروسته د عذاب او ثواب خبرو ته یې خرافات ویل، نه یې قیامت منلو او نه یې په دوزخ باندې یقین درلود، بلکې چا به چې د دغو شیانو یادونه کوله هغه به یې پاگل او لیونی باله. شروع و چیرته به چې 4 سړي سره یو ځای شول نو شراب او قمار به پیل شول، او له روپیو څخه به تیر شول تر ښځو او بچیانو پورې به یې شرطونه لګول. بیا له دې سره ډول ډول نوره بې حیایي وه. د بې رحمۍ دا حال و چې ژوندي ځناوران به یې وتړل او په هغوی به یې د غیشو تمرین کاوه. د حامله ښځو نسونه به یې څیرل، دښمن به یې چې وواژه د هغوی غوږونه پوزې به یې پرې کړل، او د هغوی د سر په کاسو کې به یې شراب څښل. چې نجونې به یې پیدا شوې هغه به یې ژوندۍ په ځمکه کې ښخولې. جهالت او بې علمي داسې وه چې په ټولو عربو کې په مشکله یو څو داسې سړي وو کوم به چې په لیک او لوست پوهېدو. په خوراک څښاک کې د دښمن او په دنیا په ډېر سخت مصیبت او پریشانۍ کې راګیره کړی شوې وه. هو، خو په عربو کې یو شمېر ښه خویونه هم وو. هغوی ډېر بهادر او میلمه دوسته وو. په هغوی کې د کار کولو لوی صلاحیت او ډېر طاقت وو.